په سلامونو او نیکو هیلو مو زموږ چینل ته هرکلی کوم. دلته موږ په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا نه د ګټې اخیستنې لارې چارې ښایو. څو ورځې وړاندې یوه همکار ماته یو پروپوزل د کره کتنې لپاره راواستو. پروپوزل یې ډېر ښه لیکل شوی و، جوړښت یې روښانه و، ژبه یې پیاوړې وه او ژمنه یې لویې وې، خو بودیجه یوازې $12,000. ما ترې وپوښتل دا خو ډېر د حده وتلی د لویو ژمنو پروپوزل دی، دا چا لیکلی؟ هغه ویل ما لیکلی. هغه دا ونه ویل چې مصنوعي ځیرکتیا لیکلی، خو زه پوه شوم ځکه نظریات له واقعي شرایطو سره برابر نه وو. بودیجې د پروپوزل له فعالیتونو سره سمون نه درلود او انګلیسي ژبه بې حده بشپړه او ځلیدونکې وه. دې کس په پټه سترګو پر مصنوعي ځیرکتیا باور کړی او ټول کنټرول یې ماشین ته سپارلی و. له بلې خوا زه له ډېرو همکارانو، دوستانو او د کورنۍ له غړو اورم چې وایي مصنوعي ځیرکتیا هېڅ د کار شی نه دی. وایي دا د انسان بدیل نشي کېدی، دومره ځواکمنه نه ده لکه خلک چې وایي، او هېڅکله په ځیرکتیا کې له موږ میدان نشي ګټلی. له دې ډول نظریاتو مې یوازې یوه ارزښتناکه زده کړه وکړه. خلک یا مصنوعي ځیرکتیا یو بشپړ بد شی ګڼي او یا یې بشپړ ښه شی ګڼي. ځینې بې له معلوماتو ردوي او ځینې پرې ړوند باور کوي. دواړه د اصلي نقطې له منډلو لرې دي. موږ تل په AI اپلاید وت نادیه کې د مصنوعي ځیرکتیا په زده کړې او په ورځني ژوند کې د دې نه د ګټې اخیستنې په لارو چارو غږیږو. خو نن موږ یو ګام شاته ځو. نن په خپله د مصنوعي ځیرکتیا په اړوند خبرې کوو، د هغې د وړتیا، محدودیتونه او دا چې څنګه زموږ ژوند په نالیدلې توګه بدلوي. البته د چینل د موخو سره سم موږ به اصطلاحات هم تشریح کوو او عملی لارې چارې به هم ښایو. راځئ چې پیل وکړو. مصنوعي ځیرکتیا په حقیقت کې څه کوي؟ مصنوعي ځیرکتیا د وړاندوینې یو سیستم دی. دا د تیر وخت د معلوماتو له ریاضیکي بڼو څخه کار اخلي څو اټکل وکړي چې دا مهال تر ټولو سم ځواب کوم دی. له همدې امله اوسنۍ مصنوعي ځیرکتیا واقعي نړۍ، بودیجه، شرایط او پایلې نه درک کوي. دا د انسانانو په څیر فکر نه کوي، یوازې دا اټکل کوي چې د ریاضیکي بڼو پر بنسټ څه شی سم ښکاري. هغه د $12,000 پروپوزل ته وګورئ. دا ځکه ښه ښکاره کېده چې مصنوعي ځیرکتیا پوهیږي چې یو ښه پروپوزل باید څه ډول وي، خو دا نه پوهیږي چې د پروپوزل د تطبیق په ساحه کې کوم ډول شرایط شتون لري. ماشین ښایي فکر وکړي چې دا ډول یوه پروژه په $12,000 پلي کېدای شي ځکه د هغه شته معلومات همداسې دي، خو دا ستاسو د پروژې د ځمکني حقیقت څخه ناخبره ده. دا مهمه ده چې په یاد ولرو کله چې مصنوعي ځیرکتیا دا ډول شرایطي تېروتنې کوي، دلیل یې دا نه دی چې دا درواغ وایي یا احمقه ده، بلکې دا دقیقاً هغه کار کوي د کوم لپاره چې جوړه شوې ده، یعنی د بڼې سره د سمون موندل. په ټکنالوژۍ کې موږ دې ته هلوسینیشن یعنی ذهني وهم وایو. لکه څنګه چې انسان په خوب کې داسې څه ویني چې شتون نه لري، مصنوعي ځیرکتیا هم کله چې بڼه پیدا نه کړي نو له ځانه د یو جوړښت رامنځته کولو لپاره شیان جوړوي. پایله یې یوه بشپړه ریاضیکي بڼه وي، خو دا زموږ د ژوند له حقیقت سره سمون نه خوري. او همدا د ګواښ ځای دی. همدغه د بڼې سمون منطق یوازې متن نه لیکي، دا هر ځل پرېکړه کوي چې ته په موبایل کې باید څه ووینې. د بېلګې په توګه زه د ټکنالوژۍ او ریاضي ډېرې ویډیوګانې ګورم. زما فید یعنی معلوماتي لړۍ له همدې موضوعاتو ډکه ده. کله کله حیرانه شم آیا ټول خلک د همدې خبرې کوي که یوازې زما سکرین دی. بل څوک کېدای شي فلمونه، سیاسي بحثونه، نڅاوې یا طنزي ویډیوګانې وګوري. د هغوی فید به هماغه وي چې ډېر یې ګوري. فید څه شی دی؟ په ټکنالوژۍ کې فید هغه لیست دی چې په دوامداره توګه تازه کیږي او په ځانګړي ډول یوازې ستا لپاره چڼ او ترتیب شوی وي. موږ دې ته فید ځکه وایو چې الګوریتم په رښتیا تا ته معلومات تغذیه کوي، لکه یوه ډیجیټلي د رسونې پټه چې هیڅکله نه درېږي.
او تا ته ستا د خوښې سره سم معلومات چمتو کوي. دا یوه لویه ستونزه په ګوته کوي. ځکه چې موږ هر یو بیل فید لرو، زموږ ګډ واقعیت له منځه ځي. پخوا موږ ټولو یو شان خبرونه اوریدل او یو شان ورځپاڼې مو لوستلې. نن هر څوک جلا معلومات ویني. الګوریتم ستا د خبرونو، ویډیوګانو او حتی د لټون د پایلو ډول ټاکي. د یو کس فید یو کیسه وایي، د بل کس فید بالکل بله. الګوریتم څه شی دی؟ په ټکنالوژۍ کې دا یو سور ریاضیکي فورمول دی. د مشخصو کوډونو هغه لړۍ چې ډیر معلومات راټولوي او پر بنسټ یې مشخصې پایلې ورکوي. دا د احتمالاتو حساب کوي ترڅو معلومه کړي کومه محتوا به ستا غبرګون راپاروي. خو موږ د کاروونکو په توګه دا ریاضي نه وینو. موږ ته الګوریتم د یو ډیجیټلي کتابتون چلونکي په څیر ښکاري. یو څوک چې په پټه تا ساړي. هر ځل چې تا یو پوسټ خوښوي یا پر ویډیو تم کېږي، دا کتابتون چلونکي یادداشت اخلي. دا قضاوت نه کوي، یوازې ستا بڼه یعنی د کار ډول زده کوي. اوس دا کتابتون چلونکي ټول کتابونه نه درښایي، یوازې هغه کتابونه او ورځپاڼې ضروري چې پوهیږي ته ورسره موافق یې. خو ګواښ دا دی، تا د حقیقت یوه نسخه لولې او ستا ګاونډي یا د کور بل غړی بل نسخې ته ناست دی، ځکه د هغوی کتابتون چلونکي هغوی ته د هغوی د خوښې شیان وروړي. دا سیستم زموږ د پام د جلبولو لوړه وړتیا لري، خو په ورته وخت کې موږ د ترخو یعنی ناارامه کوونکو حقیقتونو نه هم جلا ساتي. موږ کېدای شي په یوه کور کې اوسو، خو د الګوریتم له کبله د یو واقعیت دوه بیلې بڼې راته تلقین شي. دې ته فیدبک لوپ یعنی غبرګونیزه کړۍ وایي. ریاضي تا ته هغه څه درښایي چې ته پرې له مخکې باور لرې، ترڅو باور دې لا نور پیاوړی شي او دا کار بیا کوي. په پای کې الګوریتمونه د غولونکي هنداریز چاپیریال په څیر دي. دا زموږ د خوښې شیان، زموږ تعصبات یعنی شخصي میلان او حتی زموږ خپلې ویرې د هندارې په څیر بیرته موږ ته منعکس کوي. موږ فکر کوو حقیقت وینو، خو په اصل کې یوازې خپل انعکاس وینو. کله چې هر څوک خپل شخصي حقیقت ولري، ګډ واقعیت له منځه ځي. د ګډ واقعیت تار په تار کېدل د وروستنۍ لسیزې له لویو ټولنیزو بدلونونو څخه دی. خو دا کتابتون چلونکي له موږ څخه یوازې خبرونه نه پټوي، دا زموږ د ژوند دروازې هم کنټرولوي. دا ګواښونکی دی، ځکه ناسم معلومات خپریږي، اختلافونه لا زیاتیږي او خلک ځانونه یوازې احساسوي، سره له دې چې تر بل هر وخت ډیر سره نښتي یو. څرنګه چې موږ د کنټرول کیلي د الګوریتمونو ته سپارلې دي، نو اوس د فرصتونو دروازې هم د همدوی په لاس کې دي. که ته کوچنی کاروبار لرې، الګوریتم پریکړه کوي چې ستا اعلان څوک وویني. که محصل یې، همدا ټاکي چې کوم درسونه تا ته ورسیږي. که دندې ته غوښتنلیک ورکوي، ممکن ماشین ستا سی وي مخکې له دې چې انسان یې وګوري رد کړي. تر دې چې زموږ خبرې چڼکېږي کله چې موږ د ژباړې کاریالونه یعنی اپونه کاروو. مصنوعي ځیرکتیا پریکړه کوي چې د یوې کلمې کومه معنا را مخې ته کړي. په دې ټولو حالتونو کې موږ له انسان سره نه، بلکې له داسې فورمول سره سروکار لرو چې یوازې بڼې او نمونې ته ګوري. سره له دې ټولو ګواښونو پوښتنه پیدا کېږي، ولې یې بیا کاروو؟ ځواب ډیر ساده دی، ځکه چې که سمه وکارول شي ډیره په زړه پورې وړتیا لري. مصنوعي ځیرکتیا خلکو سره مرسته کوي چې ژر زده کړه وکړي، لیکنې او خبرې اترې ښې کوي او نظریات په ډیره ښه او روښانه ډول تنظیموي. د دې په مرسته ډاکټر کولی شي ناروغي ژر تشخیص کړي، انجینر یو خوندي پل طرح کړي، یو نیا د اپ له لارې خپل کورنۍ ته غږیز پیام ولیږي، یو محصل په لرې پرته سیمه کې هغو درسونو ته لاسرسی مومي چې مخکې یې نه درلود.
د یو وړوکي کاروبار خاوند کولی شي په څو شیبو کې یو ښه پروپوزل او یا یو تجارتي پلان جوړ کړي چې دا لست مشت نمونې خروار دی. که سمه وکارول شي دا یوه پیاوړې مرستیاله ده. زموږ وخت سپما کوي، اغیزمنتیا زیاتوي او نوې دروازې خلاصوي. خو د دې سره سره لا هم یوازې یوه وسیله ده. ستونزه هغه وخت پیل کیږي چې موږ د مصنوعي ځیرکتیا مرسته د بشپړې هوښیاري سره ګډه وډه کړو. یا پرې روند باور وکړو یا یې بشپړه رد کړو. د مصنوعي ځیرکتیا بد اړخ: مصنوعي ځیرکتیا کمزوري نظریات قوي ښکاره کوي. دا داسې لیکنې، پروپوزلونه او راپورونه چمتو کولی شي چې په منطق کې سم ښکاري خو د شرایطو سره اړخ نه لګوي. هغه د $12,000 پروپوزل یې ښه بیلګه ده. مصنوعي ځیرکتیا همداراز تعصب یعنی شخصي میلان ته وده ورکوي. که معلومات سم نه وي د معلوماتو محصول به هم سم نه وي. ناسم معلومات د سمو معلوماتو پرتله ژر خپریږي. شخړې او غلط فهمي بې له دې چې څوک پوه شي ډیریږي. نو اصلي درس څه دی؟ ستونزه مصنوعي ځیرکتیا نه ده. ستونزه دا ده چې انسانان ورسره څرنګه چلند کوي. ځینې ترې دومره ډار لري چې د زده کړې نه یې ډډه کوي او ځینې پرې دومره باور لري چې هر څه یې د پوښتنې کولو لوړ بولي. مصنوعي ځیرکتیا هنداره ده. دا ښیي چې څوک ژور فکر کوي او څوک نه. وروستی ټکی: انسان باید خپل رول هیر نه کړي. دلته زما سپارښتنه دا ده: مصنوعي ځیرکتیا د تیز موټر یا قوي کلکولیټر په څیر وګڼئ. موټر مو خپل منزل ته د خپو پرتله زر رسوي، خو دا نه پوهیږي چې تا چیرته ځې. دا کوم شعور او نقشه نه لري. ته چلوونکی یې. مصنوعي ځیرکتیا وکاروئ ځکه دا ګړندې ده، لیکن په یاد ولرئ چې شعور نه لري. وی کاروئ ځکه ډیره پیاوړې ده، خو د اخلاقي پولو تابع نه ده. بل ځل چې مصنوعي ځیرکتیا کاروئ فقط کاپي کول او نصبول مه کوئ، بلکې ویې ننګوئ، تر پوښتنې لاندې راولئ. تل له ځانه وپوښتئ: آیا دا د واقعي نړۍ سره سمون لري؟ آیا د ځایي شرایطو سره برابره ده؟ آیا یوازې بڼه لري که رښتینې محتوا هم؟ که ځواب نه وي، ستونزه مصنوعي ځیرکتیا نه ده. ستونزه د سکرین شاته انسان دی. مصنوعي ځیرکتیا هغه وسیله ده چې ستاسې خپل فکر ته وده ورکوي. که تاسو سم فکر ونه کړئ، د وسیلې نه تلک یا لټ جوړیږي. په پای کې غواړم دا ووایم چې مصنوعي ځیرکتیا نه ښه ده نه بده. دا یوه وسیله ده. وسیله یوازې هغه وخت ګټوره ده چې حدود یې وپیژنو، زده یې کړو، د پوښتنې لاندې یې راولو او په ځیرکتیا سره یې وکاروو. دا چې له موږ سره وې، ستاسو له وخت نه نړۍ مننه. که دا معلومات ګټور وو، مهرباني وکړئ زموږ چینل خوښ او له نورو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو لوی الله مل اوسه.